السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. وګورئ ملګرو چې تاسو هم غواړئ چې فیسبوک، واتس اپ، مسنجر یا تاسو په موبایل کې چې نورې څومره اپلیکیشن وي په هغه باندې تاسو بل یو تصویر ولګوئ په سکرین باندې او هغه له نوم هم بدل کړئ. نو دا به تاسو څنګه کوئ په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه هم او ډیر زیات حیران کوونکې بخکاري چې کله تاسو په سکرین باندې یو اپلیکیشن وي په هغه باندې تاسو تصویر لګیدلی وي هغه له تاسو خپل نوم ورکړلی وي یا د بل چا نوم او کله هم تاسو په هغه باندې کلیک کوئ تاسو سره واتس اپ، فیسبوک اوپن شي نو ډیر زیات حیران کوونکی او ډیر زیات زبردست سیټینګ دی. نو دا به تاسو څنګه کوئ دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. نو د دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. تاسو به دې لپاره فرست اف آل یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو لینک میلاو شي. سمپل هم دا غځنه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو کې سمپل د اپلیکیشن په دغه رقم اوپن کړئ. د دې یو اپلیکیشن مدد سره به تاسو د خپل ټول اپلیکیشن نوم او سره تصویر هر چیز بدلوي. بیا به تاسو کله دې باندې کلیک واخلئ انټر. کله چې هم تاسو په دې انټر باندې کلیک کړئ به تاسو بل یو اپشن درکې اوکے بیا به تاسو په اوکے باندې کلیک کړئ. نو تاسو د موبایل ټول اپلیکیشن ټول سیستم به مکمل بدل شي. بیا به تاسو د دې نوم څنګه بدلوي سمپل تاسو په موبایل کې چې څومره اپلیکیشن دي که تاسو په کم یو باندې هم دباو کلیک اخلئ نو تاسو بل ته اپشن درکړئ. مطلب زه په دلته یوټیوب د تاسو تخکاری که زه په دې باندې دغه رقم دباو کلیک واخلم نو بل مال بار دلته یو اپشن راکې تاسو تخکاری ایډیټ. تاسو چې سمپل کله هم په ایډیټ باندې کلیک کړئ نو دلته تاسو نوم هم بدلولی شئ ورسره آیکان چې کوم دی تصویر چې کوم دی هغه تاسو هم بدلولی شئ. دا به تاسو څنګه بدلوئ د تصویر سره هم تاسو له وړوکي پنسل نشان درکړئ ورسره که تاسو تخکاری دلته کوم یوټیوب چې لیکئ د هغې سره تاسو له وړوکی پنسل نشان دلته شو کوئ. نو که زه سمپل دلته په دې وړوکي پنسل نشان باندې کلیک واخلم کوم چې دلته لیکلی یوټیوب کله چې هم زه دلته کلیک کړم نو دا به زه دې ځای نه سمپل ریمیو کړم. نو که زه دلته اوس ولیکم حسن تاسو تخکاری نو دا دلته ولیکلی شو. بیا که زه وغواړم چې د دې تصویر بدل کړم نو تصویر دپاره به زه هم پر هغه وړوکي پنسل نشان باندې کلیک کړم د خپل ګیلري نه به یو تصویر راواخلم. خانو تاسو تخکاری ما د ګیلري نه یو تصویر هم راواغسته چې کله هم تاسو دغه ټول سیټینګ دا وکړه بیا به څه وکړئ دلته په اوکې باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په اوکې باندې کلیک کړئ تاسو په سکرین باندې ښکاري چې د یوټیوب تصویر ورسره نوم هر څه بدل شو. دا اوس دلته په سکرین کې به هر ځای باندې تاسو ساتلی شئ او که بیا تاسو غواړئ چې دا اوپن کړئ نو سمپل په دې باندې به کلیک کړئ نو بالکل یوټیوب به تاسو سره اوپن کیږي. نو ډېر زیات د کمال سیټینګ دی دا تاسو په دغه طریقه باندې کولی شئ چې د هر یو اپلیکیشن تصویر ورسره د هغې نوم بدل کړئ. خو ګمرګرو دا د نن ویډیو که ستاسو ویډیو خوښ وي دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله په امان.